ابو بکره ستا په شان سړی ستا په شان مخوریز انسان دی نه د خپل علاقې نه وځي او نه یې څوک وباسي. خو د دې نه مخکې چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کوه او ابوبکر صدیق ورسره ملګری و، د هغې نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوشش کړی دی چې حبشې ته هجرت وکړي، او په صحیح سند سره دا واقعه عایشه رضی الله عنها بیان کړې ده. وی کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې مکه راتنګه شوه، حین ضاقت علیه مکه، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره ابو طالب د وفات نه بعد وجه دا و چې څو پورې ابو طالب ژوندی و نو قریشو ډېر څه نشو کولی، او رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر اذیتونه نشو ورکولی، ځکه چې هلته د هغه تره نه حیا کوله. خو چې کله هغه وفات شو نو د هغوی هغه ظلمونه او زیاتي هغه ډېر شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې چې کله مکه راتنګه شوه واصابه فيها الاذى، او تکلیفونه ورته ډېر ورسېدو، او هغه دا ولیدو چې یاره قریش اوس یعنې نه پرېږدي ما د الله بندګۍ ته، د ملګرو حالات یې ولیدو، نو راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د هغه نه اجازت وغوښتو چې زه ځمه حبشې ته هجرت کوم، چې مسلمانانو خو هجرت کړی و مخکې حبشې ته، ده م غوښته چې زه م حبشې ته لاړ شم، نو رسول صلی الله علیه وسلم ولا اجازت ورکوي زه ته لاړ شم. بیا په صحیح بخاري کې دا روایت دی، دا د عایشه رضی الله عنها دی، هغه وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووتو د حبشې ځمکې ته د هجرت په نیت باندې، یعنې وتی دی ښه برابر اجازت ورته میلاو شو، او بیا وتی دی مخه کړې د هغه طرف ته، حتی اذا بلغ برک الغماد، تر دې چې دی ورسېدو یو علاقې ته چې هغې ته ویله کېږي برک الغماد، او دا علاقه داسې مکې ته نږدې ده، کله چې د مکې نه سړی د یمن په طرف ځي، د مکې نه چې روان شي د یمن طرف ته، نو په لاره کې یو علاقه راځي تقریبا یعنی د 5 شپو مزل دی، په ورځو کې به حساب د شپو د ورځو کوو، د 5 شپو مزل دی ورته چې دې ته برک الغماد ویله کېږي. په برک الغماد علاقه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یو کس میلاو شو چې هغه ته ویله کېږي ابن الدغنه. ابن الدغنه، دا ابن الدغنه چې دی د قبیلې مشر و، چې د هغه قبیلې نوم و القاره، دا مشهوره قبیله ده، نو دا ابن الدغنه د دغه قبیلې مشر یا په مشرانو کې. چې ابوبکر صدیق یې ولیدو نو ورته وویل این تريد یا ابابکر، ته چېرته روان؟ او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مخوریزي انسان و، خلکو پېژندو، د خلکو سره تعلقات و، بل دا چې تاجر و، نو چې یو سړی مخوریز ومي تاجر ومي راشه درشه هم ډېري نو خلک یې پېژني، او دا به راشي انشاءالله په واقعه د هجرت کې چې کله مدینې ته تلو په لاره باندې خلکو ابوبکر صدیق پېژندو، رسول صلی الله علیه وسلم یې نه پېژني. وجه دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر ته نه دی وتی ډېر، او ابوبکر صدیق تلی راغلی دی خصوصا د هجرت د تجارت دپاره. نو دا ابن الدغنه ورته وایي ابوبکر ته چېرته روان یې؟ هغه ورته وایي اخرجني قومي، قوم راویستی یم. قوم خو نه دی راویستی، داسې ډایرکټ خو ورته نه دي ویلي چې ته وځه، خو معنه ده چې زما د وتو وجه هغه زما قوم دی. فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، بس سیل به وکړم په د الله په ځمکه کې او د هغه بندګي به کوم. حالانکې دی راوتی سیل له نه دی راوتی، د دې دپاره دی چې حبشې ته لاړ شي، خو ده دا خبره ابن الدغنه ته واضحه ونه کړه، ځکه چې هغه دغه ټیم کې کافر دی چې داسې نه دی خلک خبر کړي. نو زه په چکر راوتم، او څوک چې په چکر وځي نو هغه ته اکثر خپل ځای نه معلوم، بس یو طرف ته روان یې چې په هر طرف ګوره لاسې هم چکر له راوتی. نو ابن الدغنه ورته ویوي ډېر تعجب یې وکړو، فإن مثلك یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. ابوبکره ستا په شان سړی ستا په شان مخوریز انسان دی نه د خپل علاقې نه وځي او نه یې څوک وباسي. عجیبه کار شو، یعنې قوم تا سره ډېر
ناروا رویه وکړه چې ته یې وویستې او که هغوی ته نه یې ویسته او ته په خپله وځې نو دا ته ډېر عجیبه کار کوې ځکه چې یعنې داسې سړي له نه ده په کار چې خپله علاقه پرېږدي. ولې اوس دې ته غوږ کړي، دا اهمه خبره ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې زموږ دپاره پکې لوی درس دی. ستا په شان سړی وایي څوک نه وباسي او نه وځي، وجه دا ده انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابوبکر ته خلکو سره په مصیبتونو کې ودرېږي، ته د خلکو نه د غمونو بوجونه او پیټې اوچتې، ته د میلمه میلمستیا کې، ته د خپلوانو سره خپلولي کې، ته د مظلوم سره ودرېږې د هغه مرسته کې. ستا په شان سړی دې وویستی شي. دلیل دی په دې خبره باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام نه بعد نه، هغه د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې هم په اوچتو صفاتو مشهور دی. هغه چې ابن الدغن نه خو کافر دی، خو دې پیژني چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک دی. او بل هغه خبر راله هغه بار بار چې زه تاسو ته وایم چې خپل یو ښایسته ذکر په دنیا کې پرېږده، خپل یو ښایسته تاریخ او سیرت پرېږده چې دشمن هم په دې مجبوره شي او دا ووایي چې او دا سړی د کمال سړی و، او چې ته مړ شي او دشمن هم په دې خفه یره وي که هر څه خو لکه مرګ مې پرې نه وپېرزو. داسې سړی د ځان نه جوړول پکار دي. صرف پیسې ګټل او خېټه ډکول دې باندې د چا تاریخونه نه جوړېږي. ګورې نه څوک ستا د مرګ نه بعد دا تذکیره کوي چې یاره ډېر تکړه سړی و، سمه ډوډۍ به یې خوړه او ډېر ښه سړی و، ډېره ټیټ مزدوري به یې کوله. دا ستا خپل کارونه دي. یو داسې اثر پرېږده، اثر چې ستا ذکر ژوندی پاتې شي. او دا ذکر ولې ژوندی پاتې شي چې خلک دې یادوي، دعا درته کوي، خلک دې په یو ښه صفت یادوي. بله په کوم صفت چې په دنیا کې مشهور شوې په هغه صفت ته په اسمانونو کې مشهورېږي. غټه خبره دا ده، یعنې ته دنیا کې په دې مشهور شوې چې ته د خلکو سره مرستې کې، ته په دې صفت په اسمانونو کې مشهورېږي. ته دیندار یې، دلته خلک ویلی دیندار، هلته هم خلک ویلی دیندار دي. ها مخکې دا وشو چې هغه ورته وایي چې فانا لک جار، زه ستا د امن و امان ذمهواري یم. پخوا به دا طریقه ډېره وه او دا زموږ طرفونو ته هم وه، مشرانو نه، بوډاګانو نه، سپین ږیرو نه موږ اورېدلي دي. اوس دا دی چې یعنې ډېر داسې عادتونه، درانه خویونه هغه د دې اکثرو هلکانو نه او د نوي نسل نه خو بلکل تلې راغلي دي. نو په هغه وخت کې به دا وه پخوا نږدې وخته پورې عربو عجمو کې چې چېرته به مخاوري سړي دا وایي چې یاره پلاني له ما امن او امان ورکړی دی او زما د عهد لاندې دی، نو بیا به هغه ته چا څه نه وي ځکه چې دې سړي ذمهواري اخیستې ده. نو ابن الدغن نه ورته وایي زه ستا دغه کومه، ارجع واعبد ربک ببلدک، لاړ شه په خپل ښار کې، په خپل ملک کې د خپل رب بندګي کوه. نو واپس راغی، چې واپس راغی نو ابن الدغن نه ورسره هم واپس راغی، ځکه چې لازم به راځي چې دلته مکه کې ووایي چې وایي ګورې دې سړي له امن او امان چا ورکړی دی؟ ما ورکړی دی. ابن الدغن نه چې راغی نو هغه اول د کعبې طواف وکړو، بیا د قریشو دا مشران ناسو نو هغوی ته اواز وکړو، ورته یې ووایي ان ابا بکر لا یخرج مثله ولا یخرج. یعنې د ابوبکر صدیق په شان سړی په خپله نه وځي، په خپله نه وځي. دې کې اشاره دې ته ده چې دی خو دروند سړی دی، دی خو د خپل علاقه نه پرېږدي، خو چې ده پرېښودي نو تاسو ډېر تنګ کړی دی. دې ته اشاره ده. د ده په شان سړی خو نه وځي، نه ویستی کېږي. تاسو داسې سړی وباسئ، هغوی ته یې هم ووایي تاسو داسې سړی وباسئ چې هغه د غریبانو مرستې کوي، هغه په خلکو مال لګوي، هغه د میلمه میلمستیا کوي، هغه د ګاونډي خیال ساتي، هغه د خپلوانو خپلولي، هغو سره خپلولي پاتې. وی فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغن. قریشو د ابن الدغن خبر رد نه کړه، یعنې معنی ده چې رد نه کړه څه، لکه کله به سړي خبره رد کړه چې یاره
که ته ولم امن او امان ورکوې خو موږ یې نه منو خو هغوی رد نه کړه ځکه چې ابن الدغون نه ځان له څوک دی او پخوا به داسې وه هغه وخت کې خو دا حکومتونه داسې نه وو او دا نظام داسې نه و یعنې ته به لازم د هغه قبیلې سره خپله رابطه مضبوطه ساتې په کومه قبیله چې ستا لار ده سبا له ته دوی مسله جوړوي دوی ته جاخه جوړوي یا ته ورسره تجارت کې یا ته ورسره خپلولي ساتې نو د دوی به لحاظ کې نو ابن الدغون نه یو خو د خپلې قبیلې مشر دی بل د دوی په دغه طرف باندې تګ راتګ دی سبا له ورته سل مسلې جوړولی شي نو هغه ورته وویل ستا خبره موږ منو خو په یو شرط وی څه وی مر ابا بکر فلیعبد ربه فی داره یو خبره دا ده چې ابوبکر صدیق ته ووایي چې د خپل رب بندګي دې په خپل کور کې کوي بهر به یې یعنې په دې شرط موږ خبره منو ځان لمونځ کوي تلاوت کوي چې څه کوي ولا یؤذینا بذلک موږ دې نه تنګ کوي او نه به ښکاره د الله بندګي کوي موږ یریږو چې دی زموږ زنانه او زموږ زامن په فتنه کې اچي ابن الدغون ابوبکر صدیق ته ووایي وی خبره دقه ده نو ته لږه ګزاره کوه ته کور کې بندګي د خپل رب کوه هغه صحیح ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه وخته پورې خپل کور کې د خپل رب بندګي به یې کوله ځان له به یې لمونځ کوو ځان له به یې تلاوت کوو دا هغه وخت دی چې مسلمانان انتهایي کمزوري دي او ما تاسو ته تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې د اسلام موږ ته په ډېرو لویو قربانیانو را رسېدلی دي په ډېرو لویو قربانیانو دا به یو سخته وه چې دی په کور کې دننه ناست دی او د خپل رب بندګي ښکاره نه شي کولی خیر څه وخت یې داسې تېر کړو نو بیا یې زړه ته دا خبره راغله چې د کور مخې ته یو کولاو ځمکه و چې په دې به ځان له جومات جوړ کړم هلته یې جومات جوړ کړو په دې جومات کې به یې مونځ کوو قرآن به وي عائشة رضی الله عنها وی فینقذف علیه نساء المشرکین و ابناؤهم نو د مشرکانو دا ښځې او دا بچي او دا زامن دا به ټول راجمع شو وهم يعجبون منه وينظرون إليه تعجب به کوه ابوبکر صدیق ته به یې کتو د هغه تلاوت به یې اورېدو او سبحان الله یو بل صفت د دې سړي د سیرت څه ناشنا سیرت دی هر ځای کې د ده هغه صفات بیان شوي دي چې سړی ورته حیران شي عایشه رضی الله عنها یو غټه خبره وی دا وه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن او ابو بکر صدیق داسې سړی و چې هغه به ډېر ژړل نو چې د قرآن تلاوت به یې کوو نو اوښ کې به یې په خپل کنټرول کې نه وي تلاوت به کوو د خپل رب بندګي به یې کوله د قریشو دا زنانه او د هلکان او ځوانان او دوی به راجمع شي خبر خو خوري فافزع ذلك اشراف قریش من المشرکین دې خبرې دا مشران د مشرکانو ویرول هغوی ابن الدغون ته پیغام ولیکو ابن الدغون نه راغی وی څه مسله ده وی مسله دا ده چې موږ تا چې کومه ذمهواري اخیستې تا کوم امن او امان دله ورکړی هغه موږ منلی خو په دې شرط چې دی به د خپل رب بندګي په خپل کور کې کوي فقط جاوز ذلک خو دی د پولې نه اوړېدلی دی فابتنا مسجدا بفناء داره هغه خو د کور خوا کې جومات جوړ کړی دی اوس ناشنا مؤمنانو ده زم ډېر ګران کار دی چې ټوله دنیا په کفر یو تا پکې ځان سره کور خوا کې جومات هم جوړ کړی ډېر ګران کار دی دا په اورېدو کې اسان کار دی نو ډېر ګران کار دی نو یا خو جومات جوړ کړی دی او هغه مونځونه پکې کوي تلاوتونه موږ په خپلو بچو یېرېږو په هلکانو یېرېږو په زنانو یېرېږو د دې نه یې منع کړه نو که دی په کور کې دا بندګي کوي یو خبره زموږ پاتې ده او که نه کوي نو بیا ته ترې دا خپله ذمهواري واپس واله وایي صحیح موږ وی ستا قدر کوو او نه غواړو چې کومه ذمهواري تا اخیستې ده په هغې کې تا سره دوکه وکړو او موږ دله هم لوز در کړی دی خو موږ ابوبکر صدیق دې ته نه پرېږدو چې دی د ښکاره دینداري ده کوي او ښکاره د خپل رب بندګي کوي عائشه رضی الله عنها وی ابن الدغون نه راغی ابوبکر صدیق پسې کور ته وته ابوبکر تا ته خو خبره معلومه ده په کومه خبره چې ما د دوی سره عقد کړی لوز شوی نو دوه خبرې دي یا خو به هغه شان کې څنګه چې ما ویلي دي او ما دوی سره لوز کړی دی یا زما ذمهواري ماله واپس راکړه
نور زه ستا ذمهواري نشم اخیستی ځکه چې ما هغوی سره لوز کړی. ګوره دا په عربو کې ښه صفات د اسلام نه مخکې دي. دا اوس کافر دی خو لوز دی، کومه خبره لوز وشو هغه به پوره کوو او سر به یې خپل پرې کوو خو لوزونه به یې نه ماتوو. او راشي زموږ د مسلمانانو حال وګورو. ښه وایي زه دا نه غواړم ابن الدغن نه ورته وویل، ګډ سړی و که نه، او په هغه وخت کې د فخر او تکبر او شهرت بیا چې کافر دا خو دا ډېر خوښ. وایي زما دا نه ده خوښه چې عرب دا ووایي چې ابن الدغن نه د یو کس ذمهواري اخیستې وه او خلکو ورسره دوکه کړې ده. زه دا نه غواړم، لکه دا زما بېعزتي ده. زه د یو کس ذمهواري والم، زه د ول امن و امان ورکړم، هغه له بیا څنګه خلک نقصان ورکړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ وکړو دې خبره کې، او دا ایمان دی د چې دا ډېر ګران کار دی. نو هغه ورته وکتو وی ابن الدغن انی ارد الیک جوارک، زه ستا کوم امن و امان چې ما دله کړی هغه تعالی واپس در کوم، و ارضا بجوار الله، او د الله نه امن و امان غواړم. الله به ما ساتي په خپل امن کې. ته نشي زه تا مجبوره کولی خو نه شم، خو زه خو د الله بندګي نه پرېږدم، زه مونځ نه پرېږدم، زه تلاوت نه پرېږدم، زه خپل رب راضي کول نه پرېږدم. نو ته خپل امن و امان والا، زه به د الله په امن و امان کې ځان ورکوم. و دا ایمان دی، او لازم به دې سړي سره دا ایمان وي، دې کې تعجب نشته چې دا هغه سړی دی چې الله غوره کړی دی خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره، او په ملګرو کې د ټول نه غوره ملګری. دلته عام سړی نشي ټینګېدی. نو قصه د هجرت حبشې ته نیمګړې ده که نه پوره شوه، یعنې حبشې د هجرت دپاره وتې دی خو بیا راغلی دی.